حکيم الکوزي څنګه وګټله او څنګه وزارت ته ماته ورکړه. تازه د وزارت او حکيم الکوزي ترمنځ ناسته کې څه ترسره شول؟ سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د روغتیا وزارت پلاوي د حکيم الکوزي سره له ناستې ډډه وکړه. د کورونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ وایي چې د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په تېره ناسته کې ټاکل شوي وه چې نن به دوی یو ځل بیا ناسته کوي، خو د عامه روغتیا وزارت پلاوی نن ناستې ته حاضر نشو. د کورونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون سره د ناستې په تعقیب نن د صحي کمیسیون له غړو سره ناسته وکړه چې د کورونا درملو اړوند مفصل بحث وشو. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې متاسفانه د روغتیا وزارت پلاوی په وروستیو دقیقو کې یاد مجلس ته حاضر نشو او د یوې مسؤلې ادارې دنده یې ترسره نه کړه. دوی زیاتوي چې د ولسي جرګې صحي کمیسیون او د کورونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ مسؤلینو ترمنځ بحث ترسره شو. د دغه بنسټ مشر سردار محمد همدرد د صحي کمیسیون ټولو پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه وویل او په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې وایرس پیدا کېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کومه دوا جوړیږي راسن یې پر انسانانو د تطبیق لپاره اجازه ورکړه. هغه وایي په امریکا کې د ملاریا درمل او په فرانسه کې د ایډز درمل د کورونا مرض لرونکو باندې وازمایل چې نتیجه یې ورنه کړه. ښاغلی همدرد وایي کله چې د حکيم الکوزي لخوا دا دوا کشف شوه، لومړی یې په کندهار ولایت کې د روغتیا ریاست او وروسته یې په کابل کې د عامه روغتیا وزارت سره دا دوا شریکه کړه چې په دې برخه کې د روغتیا وزارت مسؤلینو تر اوسه له غفلت څخه کار اخیستی. هغه همداراز له عامه روغتیا وزارت څخه هیله کړې ده چې له بې ځایه څرګندونو دې ډډه وکړي او د انسان ژغورنې په برخه کې دې له یاد بنسټ سره مرسته وکړي. د یادولو وړ ده چې حکيم الکوزي ادعا لري چې د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره یې داسې درمل جوړ کړي دي چې د کورونا ناروغ یې د 3 څاڅکو په چای کې څښلو سره په 3 ساعتونو کې رغېږي. هغه وایي چې تر اوسه یې سلګونه زره ناروغانو ته دا درمل ورکړي دي، خو بل لوري ته د عامه روغتیا وزارت د حکيم الکوزي درمل زهر بللي دي او له خلکو څخه یې غوښتنه کړې ده چې له خوړلو څخه یې ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت وزیر همداراز له کورنیو چارو وزارت څخه رسما غوښتي دي چې حکيم الکوزي دې ونیسي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د حکيم الکوزي د درملو ویش لړۍ هم درېدلې ده. د یادولو وړ ده هم ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د هیڅ درملو په اړه چاته اجازه نه ده ورکړې چې رسما دې پر ناروغانو وکارول شي. د روغتیا نړیوال سازمان هغه ټول درمل چې د کورونا ناروغانو ته ورکول کیږي لومړی کلینیکي ازمایښت ترسره کوي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو هم تر اخره ولیدله. که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.